ولسي جرګې هم د موقت حکومت په تړاو خپل غږ پورته کړ او د موقت حکومت له هغې ابتدایي طرحې یې ملاتړ اعلان کړ چې د سولې اسلامي حکومت تر نامه لاندې تازه دغې جرګې ته رارسېدلې ده. د ولسي جرګې رئیس وایي د سولې اسلامي حکومت تر نامه لاندې د موقت حکومت له ابتدایي طرحې چې دوی ته رارسېدلې او د نظام او ملي شورا د حفظ او بقا خبره پکې مطرح شوې ده ملاتړ اعلانوي. رحمانی وایي دا طرحه ځینې ستونزې هم لري چې دوی به یې په اړه غور وکړي. طرحی را که گفته می شود گویا امریکایی ها و طالبان پیشنهاد کرده برای آوردن حکومت صلح یا موقت و در آن طرح که به دسترس ما رسیده است از اینکه به خاطر بقای نظام کنونی کشور و شورای ملی در آن طرح آمده استقبال می نماییم. لیکن در طرح پیشنهاد شده مشکلات زیادی دیده می شود که در مورد باید گفتگو صورت گیرد و یک طرح جامعی که قابل قبول تمام اقشار مردم افغانستان، شورای ملی و جامعه بین المللی باشد کار شود. د موقت یا د سولې اسلامي حکومت ابتدایي طرحې په اړه د لومړي ځل لپاره کابل نیوز معلومات نشر کړل چې له مخې یې واک د جمهوریت او امارت ترمنځ 50-50 ویشل شوی او ویل کیږي چې د دې ابتدایي طرحې یوه کاپي طالبانو او حکومت ته هم سپارل شوې ده. ولسي جرګه که څه هم د سولې په خبرو کې حاشیې ته شوې وه خو د دې جرګې غړو د سولې کمیسیون په ایجاد سره په مستقیم ډول د دوحې په خبرو کې د ورګډېدو خبر ورکړ. دوی وایي د سولې په اړه به ټول حقیقتونه راوسپړي. د مصالحې شورا او قطر کې د روانو مذاکراتو څخه ملاتړ کوي او د ټولنې د بېلابېلو اقشارو سره تر سلا مشورو وروسته به مستقیما په دوحه کې په روانو خبرو کې برخه اخلي. به خاطر اینکه اصل نمایندگی مردم افغانستان را ولسی جرگه می کند امروز باید روی طرحی کار کنیم که ما اعضای این کمیسیون اول برویم با شورای مصالحه ملی و بعد با تمام رهبران و احزاب سیاسی دخیل در قضایای افغانستان گفتگو داشته باشیم و بعد هم بریم به دوحه با تیم مذاکره کننده یا دو طرف گفتگو نماییم. ما خود طرح مشخصی را حال فعلا خودمان که داریم ارائه نمیکنیم. اول طرحی که سرش کار شده بسیار زحمت کشیده شده ابعاد مختلف جنگ در افغانستان ارزیابی شده هم از نظر داخلی هم از نظر بین المللی او را ما بازنگری میکنیم. جایش که به حقوق اساسی اتباع در تضاد باشه اونجا را نمیپذیریم. ما کوشش میکنیم امو طرحی که تا این حد پیش رفته امو را بتونیم به غنامندیش بافزاییم. د موقت حکومت طرحه چې کابل نیوز یې څه موده وړاندې په اړه خبر خپور کړ جوړېدونکی موقت حکومت د سولې اسلامي حکومت یا د واک د شریکولو حکومت په نوم یاد شوی ځکه له انتقادونو سره مخ شوی چې پکې د تصمیمګیرۍ مختلفې مراجع په نظر کې نیول شوي. دا په داسې حال کې ده چې ویل کېږي د دې ابتدایي طرحې یوه کاپي طالبانو او حکومت ته هم سپارل شوې ده او ولسمشر غني ته د دې طرحې په رسېدو سره نوموړی اوس هم په هره غونډه کې د موقت حکومت په اړه توند غبرګون ښیي. خو تر دې مخکې داسې راپورونه و چې ولسمشر غني د عمران خان په لاس طالبانو ته د موقت حکومت هغه طرحه سپارلې وه چې دی یې په مشرۍ کې وي خو طالبانو رد کړې.